سلامونه نه کې هلي په دې له شروع جوړو یو ځل بیا تاسو ته د فورکس ټریډینګ په نوې ویډیو کې هرکلی وایم. تیرو دوه ویډیوګانو کې موږ تاسو ته د فورکس او د ډېر مهم معلومات درکړي وو. لومړی ویډیو کې چې فورکس څه شی دی، دوهمه ویډیو کې څنګه د فورکس لپاره غوره بروکر انتخاب کوو، دغه سره څنګه اکاونټ خلاصول شو. نن دریمه ویډیو ده. په دریمه ویډیو کې تاسو ته ښایو چې موږ د فورکس ټریډینګ لپاره کوم پلیټ فارم انتخاب کوو او په هغه پلیټ فارم کې څنګه موږ ټریډونه کولی شو، یعنی لانګ پوزیشن څنګه نیولی شو، شارټ څنګه نیولی شو، په هغې کې لاټ سایز څه ته وایي، سټاپ لاس، ټیک پروفیټ، ډېر نور مسایل دي چې هغو باندې خبرې کوو. د هر څه نه مخکې موږ لپاره مهمه دا چې یو پلیټ فارم انتخاب کوو. کوم پلیټ فارم انتخابوو؟ په لومړۍ ویډیو کې هم موږ ویلي غوره پلیټ فارم چې دی هغه زموږ لپاره دوه پلیټ فارمونه دي چې زیاتره دغه بروکران سپورټ کوي، چې لومړی میټا ټریډر 4 او میټا ټریډر 5 یا MT4 MT5 دوه غوره پلیټ فارمونه دي چې موږ تاسو کولی شو د خپل ټریډینګ لپاره دغه انتخاب کوو. نو MT5 چې دی د ټریډینګ لپاره ډېر غوره دی ځکه ځانګړتیاوې هم زیاتې دي او ساده انټرفیس هم لري. زه به تاسو ته دغه ریکمنډ کوم، تاسو کولی شئ دغه کې خپل اکاونټ جوړ کړئ. خو څنګه جوړولی شئ طریقه به زه درته وښیم. نو راځئ په دغه ویډیو کې تاسو ته پوره طریقه در وښیم. که چېرې تاسو زموږ تېرې دوه ویډیوګانې نه وي کتلې حتما یې وګورئ. دلته هم تاسو ته راځي، ډسکرپشن کې هم لینکونه شته یا هلته پلی لیست دی، ما یوټیوب کې پلی لیست هم کتلی شئ. نو راځئ د موبایل سکرین ته تاسو ته پوره طریقه در وښیم. د دې لپاره به تاسو راشئ په خپل موبایل کې به MT5 هم میټا ټریډر 5 ډاونلوډ کړئ، انسټال به کړئ. هم په اپ سټور کې شته، هم انډرایډ کې، یعنې آیفون او انډرایډ دواړو لپاره دی. که تاسو انډرایډ استفاده کوئ لاړ شئ ګوګل پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ، په آیفون کې د اپ سټور نه ډاونلوډ کولی شئ. کله چې ډاونلوډ کوئ اوس په سمپل تاسو دغه راخلاص کړئ. کله چې خلاص کړئ په الاو باندې ورته کلیک واخلئ، راشئ په ایکسپټ باندې ورته کلیک واخلئ. بل تاسو یو اپشن راځي اوپن ډیمو اکاونټ. د هر څه نه مخکې تاسو دلته په دې کې یو ډیمو اکاونټ خلاص کړئ. ډیمو اکاونټ یعنی مخکې مو ویل شو ډیمو اکاونټ څه ته ویل کیږي. ډیمو اکاونټ هغه اکاونټ دی چې تاسو ته په دغه کې یو څه نه څه ورچوال پیسې درکول کیږي، جعلي پیسې درکول کیږي چې تاسو په هغه باندې په دغه مارکیټ کې تمرین وکړئ، یعنی تمرین وکړئ دغه مارکیټ سره بلدتیا پیدا کړئ. یو راشئ اوپن ډیمو اکاونټ باندې کلیک واخلئ. کله چې دا باندې کلیک واخیست اوس به راشئ دلته به تاسو دغه صفحه مکمله فیل کوئ، دې کې به اکاونټ لوئ. یوه خبره بله، که چېرته دغه صفحه تاسو نه راتلی ډیمو اکاونټ درته نه پکې خلاصېده په دغه پلیټ فارم کې، یو VPN ورته کنیکټ کړئ، په هغې سره هم سل فیصده کار کولی شي. یعنې کله کله په افغانستان کې نه خلاصېږي، خو هغه ستونزه ډېرو کمو کسانو ته وي. که نه کېده بیا تاسو خپل VPN کنیکټ کړئ، داسې یو هېواد سره لوکېش سرور کنیکټ کړئ چې هغه کې بیا MT5 کار کوي. دلته به فرسټ ټیم ولیکئ په لومړۍ خانه کې. دلته زه ورته خپل نوم لیکم، یعنی سید الله حسن، او دلته بلاست نیم ولیکئ تخلص حسن ومې لیکه. بیا راشئ دغه نو دلته تاسو خپل موبایل نمبر ولیکئ. کوم موبایل نمبر خپل د موبایل نمبر چې تاسو لرئ هماغه به دلته ورته ولیکئ. زه به خپل موبایل نمبر ولیکم. نو موبایل نمبر به د هیواد له کوډ سره پیل کوئ، لکه +93 یعنی د افغانستان کوډ، ورپسې به تاسو خپل نمبر ولیکئ. کله مو چې خپل موبایل نمبر ولیکئ دغه نه لاندې به تاسو بیا خپل ایمیل ورته ولیکئ. نو کله چې تاسو ایمیل ولیکئ بیا به راشئ دغه برخه کې. دلته به تاسو دلته به ډیمو اکاونټ سرور په ډیمو کې پرېږدئ. اکاونټ ټایپ به تاسو دلته کرنسي چینج کولی شئ په دغه برخه کې. دلته راشئ ډالر ته انتخاب دی، که بله کرنسي انتخابوئ هغه هم انتخابولی شئ. بیا راشئ دلته تاسو ته وایي چې لیوریج څومره نیسئ، لیوریج به تاسو انتخاب کړئ. همدغه لومړی لیوریج یو ریشیو سل. دا په دې مطلب زه تاسو ته یو خبر وکم، دا دې ته ویل کېږي چې مطلب د تاسو څومره پانګونه په د فورکس اکاونټ کوئ هغه په سلو کې درته ضربېږي. مطلب که تاسو $100 پانګونه کوئ د درته ضربېږي په سلو کې، یعنی یو ریشیو سل. په دې مطلب چې تاسو اکاونټ سایز $10,000 شو، نو تاسو تر $10,000 پورې په خپل اکاونټ کې ټریډ کولی شئ که تاسو پوزیشن ورسره ونیسئ. همدارنګه لاندې تاسو انتخابوئ یو ریشیو یو، په دې مطلب چې $100، یو ریشیو 3 په دې مطلب چې تاسو اکاونټ په 3 کې ضربېږي، $100 په 3 کې ضربېږي 300. همدغسې پورته او تر ټولو غټ لیوریج 1.500 ده، یو ریشیو 500. یعنې په دې مطلب چې تاسو اکاونټ پیسې په 500 کې ضربېږي، نو دومره پورې تاسو ټریډ کولی شئ. هغه تاسو ته بروکر هم درکولی شي. بیا به راشئ دلته ډیپوزیټ برخه ښکاري. تاسو ډیمو اکاونټ کې څومره ډیپوزیټ کوئ هغه به تاسو دلته انتخاب کړئ، څومره 3,000 5,000. زه پکې همدغه $10,000 مې انتخاب کړئ، $10,000. بیا به تاسو راشئ دلته ایکسپټ برخه باندې کلیک ورته واخلئ. کله مو چې ایکسپټ باندې کلیک واخیسته اوس دغه برخه کې مونږ یو شی پاتې شوی، دغه ډیټ اف برث. تاسو خپل زیږیدو نیټه ورته ورکړئ، په کوم کال کې تاسو زیږیدلي یاست خپل زیږیدو نیټه به تاسو ورته انتخاب کړئ. کله مو چې هغه انتخاب کړئ اوس به تاسو لاندې راشئ، دلته تاسو ته رجسټر برخه راځي، په رجسټر باندې به ورته کلیک واخلئ او دې سره به تاسو ته خپل ډیمو اکاونټ خلاص شي. دلته تاسو ته د خپل ډیمو اکاونټ چې کوم دی د قسم دغه ریل نه دی، خو ډیمو اکاونټ دی. د دې لاګین آی ډي درکړي، پاسورډ به هم درکړي، انویسټر به هم درکړي. نو دغه تاسو کولی شئ کافي هم که دغه کافي برخې نه، خو دا تاسو نه ما هایډ کړي دي ځکه بیا یوټیوب ورته سټرایک راکوي. نو دا ستاسو اکاونټ د دغه ځای پورې جوړ شو. اوس به راشئ په سټارټ باندې به ورته کلیک واخلئ.
نو دغه تاسو په دې انټرفیس صفحه خلاص شي. اوس په دې کې تاسو هر ډول وغواړئ کولی شئ کوم کرنسي غواړئ ریموو کړئ لرې کولی شئ. دلته تاسو ته چارت راځي په دغه برخه کې تاسو چارت کتلی شئ. اوس وګورئ دغه چارتونه تاسو دلته کتلی شئ د هرې کرنسي چارت. تاسو بیا کولی شئ هورزنټل همدارنګه ورټیکل وګورئ. بیا دلته راشئ کومه کرنسي ریموو کوئ یا اډ کول غواړئ کومه کرنسي تاسو غواړئ سمبول انټر کړئ. دلته سرچ کې برخه تاسو ته راځي په دې سرچ کې ورته ولیکئ مطلب تاسو دلته اوس ګولډ اډ کوئ. بله کرنسي دلته ولیکئ چې ایکس یو ای دې ته ګولډ ویل کېږي. ګولډ په کومه کرنسي باندې په ډالر باندې په یورو باندې په بل څه باندې. دلته راشئ په دغه اپشن باندې کلیک واخلئ. په انډرایډ کې به تاسو سره شي وي په انډرایډ کې دلته پلس ایکن په پلس باندې کلیک وکړئ تاسو سره اډ کېږي. دغه د ګولډ موږ سره اتومات اضافه شو بس نور پکې کار نه لري. شاته راشئ اوس چې کله لومړۍ صفحې ته راغلی اخر کې به تاسو سره دلته ګولډ اډ شوی. اوس په دې کې تاسو ځینې کرنسي ریموو کوئ دلته راشئ دغه پنسل برخه ښکاري که ایکن په دغه کلیک واخلئ. اوس تاسو کومه کرنسي نه غواړئ چې دلته تاسو ټریډ ورسره وکړئ هغه ریموو کړئ. مطلب زه دغه چاینه ډالر لري ریموو کوم دغه نور هم ریموو کوم. دغه د ځینې کرنسیان زه غواړم ترې ریموو کړم. نو هغه نور سره راشئ دلته په ډیلیټ برخه باندې کلیک وکړئ. کومه کرنسي غواړئ سر ته یوسئ داسې کلیک واخلئ هر ځای ته تاسو وړلی هم شئ. نو بیرته بیک شاته راشئ موږ سره د څو کرنسیانې پاتې شولې دغه ایرو پکې نشته زه ایرو ډالر اضافه کړم. خو زه اوس غواړم دلته پوزیشن ونیسم. پوزیشن به څنګه نیسم که چا سره تاسو غواړئ دلته اوس ټریډ وکړئ پوزیشن ونیسئ زه راځم ایرو په ډالر باندې دغه اخلم. چې کله تاسو کلیک واخلئ دلته تاسو ته بېلې برخې راځي ټریډ دی چارت دی ډیټیلز دی سټیسټیکس دی د بعضې نور مسایل. موږ دلته په ټریډ باندې کار کوو کلیک کوو او په انډرایډ کې دلته څه لیکلي په انډرایډ کې ورته لیکلي یو نیو آرډر یې لیکلی په دغه به تاسو کلیک واخلئ. کله چې کلیک واخلئ تاسو ته به داسې صفحه راخلاصه شي. د انډرایډ صفحې سره لږ توپیر لري خو ورته مسایل دي ټوله. د هر څه نه مخکې په بره ځای کې تاسو ته ایکسټینډ ایکزیکیوشن ښکاري په دې مطلب چې دلته که چېرته تاسو د مارکیټ په قیمت همدغه پرایس کې اخلئ د تاسو انتخابولی شئ. کله چې تاسو دغه برخه باندې کلیک واخلئ بیا تاسو دغه راځي بای سټاپ لیمیټ بای لیمیټ سیل لیمیټ همدغسې بای سټاپ لیمیټ بای سیل لیمیټ دغه موږ په مخکې درسونو کې یعنې کریپټو درسونه چې موږ ویل په هغې کې تصریح کړي وو تاسو دغه ورته ایښودلی شئ لیمیټ. نو خو زه یې ډایرکټ د مارکیټ په قیمت باندې اوس اخلم تاسو دغه آرډرونه سم وښیم. بله برخه زموږ سره دغه ده دغه څه شی دی دا لاټ ده. ګورئ دې ته ویل کېږي لاټ سایز یا لاټ چې تاسو څومره ورته انتخابوئ. لاټ څه ته ویل کېږي؟ لاټ په سمپل ساده ډول کې تاسو ته وایم دغسې شی ده لکه تاسو چې په کریپټو ټریډینګ فیوچر ټریډ کې فیوچر ټریډینګ کې لیوریج لري. لیوریج په شان د کار کې خو لیوریج سره لږ توپیر لري نور همغسې کار کوي. یعنې تاسو د خپل پوزیشن د پیسو سایز پې زیاتولی شئ. هر څومره چې تاسو دغه لاټ سایز زیاتوئ ستاسو د پیسو اندازه یا ریسک هم ورسره زیاتېږي ګټه هم زیاتېږي خطر هم زیاتېدلی شي. که چېرته یې کم ساتئ هغومره مو تاسو ګټه هم کمه ده خطر مو هم کوي. مطلب دې څخه زموږ خطر ده یعنې ستاسو خطر چې دی په دغه معامله کې سودا کې کمیږي په دغه ټریډ کې کمیږي. نو تاسو به هڅه وکړئ چې تل به د لاټ سایز ډیر کم ساتئ. داسې نه چې تاسو په اول ور باندې راشئ او ښه ډیر لاټ سایز وساتئ دا ستاسو سرمایې ته ضرر رسولی شي. اوس که تاسو په کریپټو کې غټ لیوریج ساتئ هغومره تاسو د پیسو تاوان یا ضرر ریسک هم زیاتېږي. دلته به تاسو لاټ سایز کم ساتئ. دلته تاسو سمپل چې کلیک واخلئ ایډیټ کولی هم شئ څومره غواړئ تاسو مطلب 0.05 دا کم لاټ یا دومره لاټ تاسو انتخابوئ دا به سمپل ساده لاټ کې تر 5 پورې. او په دغه برخه چې کلیک وکړئ تاسو هم نور زیاتولی شئ. دغسې دلته چې کلیک وکړئ نور زیاتېږي. دغه برخه کې تاسو دې خواته منفي کولی شئ کمولی شئ. داسې تاسو بیا چې دی هغه کمولی شئ. زه دلته مطلب اوس دومره 5 ورته انتخابوم یعنې 0.5 لاټ مې انتخاب کړ چې دغه ډېره لږه اندازه ده چې ما انتخاب کړه. زما اکاونټ چې د ډیمو ده اوس 1000 ده. او بل دلته پوره برخه کې که تاسو بله کرنسي چینج کوئ تغیروئ هغه هم تغیرولی شئ چې بله تاسو غواړئ. اوس تر ټولو مهمه خبره دلته دغه د سټاپ لاس او ټیک پروفیټ ده. ګورئ دغه د کریپټو په شان دی نه ده چې تاسو سره په اکاونټ کې $500 دي دغونه د $100 پوزیشن ونیسئ یا تاسو سره $100 دي د $100 پوزیشن ونیسئ که سپاټ کې وي که فیوچر کې وي. مطلب دلته چې تاسو په اکاونټ کې څومره پیسې لرئ هغه ټولې درته مجموعي حسابل کېږي. د هغو په طریقه تاسو ته ګټه درکول کېږي. اوس تاسو څنګه په دغه کې اوس پوزیشن نیولی شئ؟ تاسو په سټاپ لاس حتما دی تاسو خپل پوزیشن په سټاپ لاس باندې کنټرول کولی شئ. په خپل اکاونټ کې څومره تاسو ریسک اخلئ ریسک به تاسو مراعاتوئ. 2% نه ډېر ریسک پکې مه اخلئ. تاسو $100 لرئ $2 ریسک لپاره ورکړئ چې زه نن مطلب په خپل پوزیشن کې $2 ریسک منم زیات نه 2 که ضرر وشو ودی شي تر ډېر زیات ضرر زه نه اخلم. په 0.5 لاټ کې اوس به تاسو څنګه کار سرته رسوئ؟ اوس به راشئ دلته به تاسو سټاپ لاس ورته کړئ. سټاپ لاس لپاره به هر څه نه مخکې تاسو سټاپ لاس دی بای کوئ که سیل کوئ. دلته بای او سیل. بای مطلب اخیستل او سیل خرڅول یا سیل شارټ پوزیشن ته هم وایي شارټ پوزیشن نیول
او بای لانګ پوزیشن نیول. دواړه موږ مخکې په تیر درسونو کې تاسو ته ذکر کړی دي کریپټو درسونو کې. خدای چې تاسو فورکس کې یاستئ په لاندې ډول به دومره درته وایم باید دې ته ویل کېږي چې کله قیمت لوړېږي تاسو ته ګټه درکول کېږي. سیل دې ته ویل کېږي چې تاسو سیل ورسره ونشئ که قیمت ټیټېږي په ټیټېدلو کې تاسو ته ګټه درکول کېږي دې ته ویل کېږي. اوس به تاسو څنګه کار کوي سر تر سوی دلته اوس سټاپ لاس موږ څنګه ورته کوو. داسې نه چې تاسو سټاپ لاس ورته دومره کېږدئ مطلب ډېر ټیټ یعنی دلته زه درته صرف مثال وښیم. یورو قیمت اوس 1 دغه دلته یورو قیمت څومره دی 1.14 2.93 دغه د یورو قیمت دی. دلته د بای قیمت څومره دی 214 دغه سی حسابول شي. اوس چې دغه قیمت لوړېږي د په پیپس باندې حسابل کېږي. اوس پیپس ته ویل کېږي پیپس د خرید او فروش د قیمت ترمنځ توپیر ته ویل کېږي. یعنی دلته د سیل قیمت 1.14 ده دلته 80 ده. دغه دوه ترمنځ چې د یو قیمت تغییر غدي ته پیپس ویل کېږي. یو پیپس د دوی ترمنځ قیمت دی. اوس پیپس څومره اندازه ده میجر کوین چې کوم په فورکس کې دی مخبتیر داس کې میجر کوین در پیژندلی میجر کوین چې کوم دی غټ کوینونه هغه کې پیپس داسې حسابل کېږي 4.2 حسابل کېږي. دلته د غشرینه دی خو ته 14 د مکمل د حسابل کېږي. اوس په دوی کې پیپس 0.003 دغه یو پیپس شو. تاسو دلته 4.2 موږ انتخاب کړ یو پیپس شو. کچرته دغه یو 2 شي 2 پیپس شو. که دغه 5 شي 5 پیپس شو. هم دغه سی که یو د 50 کما دا 50 پیپس قیمت شو یعنی حرکت شو. کچرته دا بخي سل کما دغه بخي یعنی سل د سل پیپس حرکت شو په دغه ځای کې. اوس تاسو بخپل ګټه او ضرر توان خط په پیپس باندې ورته دې څو پیپس یې کوي. زه بدل تراشم اوس د دې قیمت چې دی 14 دی 1.1 خو زموږ سره پوره دی او د 14 هم پوره دی. زموږ مسله دلته په دغه اتیاو کې د زه شل پیپس ټیټ ورته ګنم یعنی تقریبا شل پیپس وبخې دلته به زه ورته ولیکم اتیا د اتیا شل منفي کې شپېته زما د ضرر خط شو او دلته ټیک پروفیټ څومره وتاګدم ټیک پروفیټ دلته تاسو راشي دلته څومره وتاګدي دغه به زه ریل ختم کما څومره ورتاګدم. اوس ګورئ 14 اتیا د دې ته چې زه شل ورجمع کم خو ولس کېږي. زه ورته تاسو به ریسک او ریوارډ یعنی ریوارډ به تاسو ترلاسه کوئ. تاسو هر وخت ګټه باید د ضرر دوه چنده وي. موږ شل پیپس ضرر ورته کې خدا سالبیخ پیپس زه باید ګټه وتاګدم. اوس دغه اتیا وته چې زه سالبیخ ورجمع کما نو ولس او شل کېږي. زه بدلته ورلیکم 1 مطلب ولس او همدارنګه شل دا زما د ګټې خاص شو که دغه ته ورسې ماته د ګټه راکړي. اوس زه په بای باندې کلیک کوم او بل ډیویژن برخه ته ډیویژن تاسو د ګټې خط د ټیک پروفیټ د ورته کېدای څومره دلته کېدل شي یو د دوه د مطلب کې مرد د دین ایکسترا کې اضافه شو به تاسو ته ګټ درکول کېږي. اوس لپاره زه دغه نګ د ما تاسو بیا په خپل اکاونټونو کې سیټ کول شي به تاسو ته بروکر هم دغه درکول شي څومره ډیویژن تاسو درکول شي. بیا راشي په بای باندې کلیک واخلئ. بای باندې چې کلیک واخستم دلته براشي تاسو پوزیشن د اتومات ولګیدم. اوس تاسو په څومره پیسو باندې خپل پوزیشن نیولای دی هغه تاسو دغه ضرر ته کتل کېږي چې موږ شل پیپس ضرر یعنی 2% ضرر موږ په دغه پوزیشن کې په نظر کې نیول. دغه تاسو ته د مارجن سایز ښکاري. د مارجن سایز په دې مطلب تاسو د پیسو د ضرر حد دی یا اندازه د څومره تاسو ضرر په دغه پوزیشن کې منئ. اوس زه $1 او 15 سنټ په ضرر کې یم خو دغه چې دا مطلب زما اکاونټ چې $1000 دی په دغه کې. اوس تاسو ته ټول اکاونټ ښکاري بیلانس ټول اکاونټ د بل اکیوټي برخه کې تاسو ته ښکاري تقریبا 9000 دومره پیسې زه لرم اکاونټ کې او مارجن څومره دی 85 فری مارجن څومره پات دی 9993 او دغه د مارجن لیول څومره دی 1119 یعنی د خپل لیوریج سره زموږ پیسې دومره دی په دغه پوزیشن کې. اوس که تاسو غواړئ دغه پوزیشن بیا مینس کې ټیک پروفیټ مونږ د وته کې سټاپ لاس مونږ کې په دغه پوزیشن باندې لانګ پریس وکړئ. دغه سي لانګ پریس مو وکړ کلوز پوزیشن درته راځي موډیفای پوزیشن ټریډ د نور مسایل دلته راشي موډیفای پوزیشن بکلیک کې موډیفای پوزیشن کې تاسو بیا هغه صفحه راځي دلته تاسو ټیک پروفیټ سپلاز ورته خدای شي هغه مو خوې کې د تاسو نیمه کې بیا مانیش کوئ یا تاسو مطلب د پوزیشن چې د ګټه تلاړ غواړي خپل سپلاز ورځي کې خپل څو پیپسي ورځي هغه ورځي شي. اوس غواړي خپل پوزیشن کلوز کې زه غواړم یو بل پوزیشن هم منظم دغه معاملات تاسو ته اسانه شي. دلته راځم کیوټس برخه ته په یورو باندې کلیک کوم دغه ټریډ برخه ته راځم او اوس زه په شارټ کې پوزیشن ورسره نسم دا واره سیل پوزیشن نسم خو په څومره پیپس کې هم دغه لاټ نه زیاتوي ما بالکل منفي کوم دغه لاټ صحیح ده
مطلب دلته په سیل کې پوزیشن نیسم دغه د زما پوزیشن چې دی ولګي د اوس سیل پوزیشن او بای پوزیشن څومره په ضرر په ګټه کې ټول دلته درته ښکاري. که په دوی کې موږ څنګه کار سرته رسوو که تاسو چېرته غواړئ پوزیشن کلوز کې دلته تاسو ته دغه 3 ډاټس راځي دغه 3 ډاټس باندې به کلیک واخلئ دلته به اکسپټ دغه خانه ټیک مارک اکسپټ باندې به کلیک ورته واخلئ او دا ټرم کنډیشن به تاسو ټول ولولئ که نه لولئ به لیفټ کې دلته راشئ په درې ټکو باندې کلیک واخلئ اوس تاسو ته دلته اپشن دي کلوز آل پوزیشن په دې مطلب څومره پوزیشنونه مو نیول دي ټول په یو ور باندې کلوز کېږي. دلته بله برخه راځي کلوز لوزینګ پوزیشن هغه پوزیشن کلوز کې چې په کوم کې تاسو اوس مهال ضرر کوي په ضرر کې یاستئ خو موږ په دواړو کې په ضرر کې یو او بله برخه دلته زیاتې کې ورسره ګورئ دلته اوس بل برخه ورسره زیاته شو دغه برخه کلوز پروفیټیبل پوزیشن یعنی هغه پوزیشن کلوز کې چې په کوم کې تاسو اوس په ګټه کې یاستئ تاسو هغه کلوز کولی شئ که ټول کلوز کوئ دلته په کلوز آل پوزیشن باندې کلیک وکړئ ټول دغه ده کلوز شو ما دومره ګټه یا ضرر وکړ دلته د تاسو خپل هغه هیستوري کې کتلی شئ هیستوري برخې ته راشئ څومره مو ګټه کړې ده په کوم پوزیشن کې کوم ضرر کړی دی موږ په یو پوزیشن کې 0.90 ډالر ضرر وکړ په بل کې مو هم تقریبا هغه ضرر ونه شو سر په سر مو پوزیشن سره کلوز کړ نو تاسو د اکاونټ پیسې دومره پیسې پاتې دومره ضرر شولې ټول دلته کتلی شئ آرډر ډیلز ټول دلته پورته به هیستوري برخه کې ښکاري بیا راشئ تاسو دلته ټریډ برخه ته ښکاري به دغه کې تاسو خپل ټریډونه کتلی شئ ټول څومره ټریډونه مو کړي دي او څومره اوس فعال لرئ او بیا دلته راشئ په دغه برخه باندې کیوټس پر باندې کلیک وکړئ تاسو بیرته بیا کمی سیټ باندې ټریډ کول غواړئ امر انتخابول شي. او بله موضوع دا چې موږ څنګه کولی شو خپل بروکر اکاونټ له میټافایب سره لینک په تېره ویډیو کې مو تاسو طریقه درښودلې وه تاسو کولی شئ زما یوټیوب پلی لیست ته لاړ شئ د ویډیو ډسکرپشن کې هم لیک شته دلته به تاسو ته زما د فورکس ټریډینګ کورس ویډیو را خلاص شي په دې کې د دوهمه ویډیو چې ما جوړه کړې ده په هغه ویډیو کې مو تاسو طریقه ښودلې وه دغه ویډیو به تاسو تقریبا دغه وروستۍ برخه به دغه ویډیو وګورئ په هغې کې مو طریقه در ښودلې وه چې څنګه موږ کولی شو خپل فورکس اکاونټ خپل بروکر اکاونټ د میټافایب سره لینک هغه ویډیو پوره وګورئ نن ویډیو زموږ هم دومره وه په دې چې دغه معلومات تاسو ټول زده کړي اوسي که چا سره کومه پوښتنه وه ستونزه او مشکل موږ ته کمنټ وکړئ موږ ستاسو هر کمنټ ته ستاسو هر نظر ته پوره احترام درناوی کوو او تاسو ته به انشاءالله حتما ځواب درکوو که چا سره کوم پوښتنه او مشکل ستونزه وه ډسکرپشن کې زما د ټلیګرام چینل لینک شته موږ سره اړیکه نیولی شئ مننه که وختونه ښه شي به ولرئ.